شغال کوکه کړه. سړي سترګې پرانیستې. تیاره وه. دروازې ته یې وکتل. د دړو له چاکونو 2 ستوري معلومېدل. سړي پر غولي لاس تېر کړ. د چارمغز مات پوستکی په ګوتو ورغی. کړپ شو. پوستکی پر کاسه ولګېد. پر ځمکه د طوطي د مات وزر کرښنده غږ واورېدل شو. سړي وویل: ښه ده چې ژوندی یې. سترګې سره وروستې. ویې ټوخل. ټوخي یې زور واخیست. لاس یې وتپاوه. جام یې شونډو ته ونیو. 2-3 غوړپه اوبه یې تر ستوني تېرې کړې. ولاړ شو. وړې لرګینې کړکۍ ته یې لاس ور وغځاوه. پر مخ یې سوړ باد ولګېد. د باندې یې وکتل. پر ونو د ستورو تته رڼا پرته وه. سړی بیرته خپل ځای ته راغی. د ایښ پوستکی پر زنګنو ور وښویاوه. غلی پرېوت. ټټر یې دروند شو. لاس یې ور وړ. طوطي کریږه کړه. سړی چیغه کړه: نه دې خورم. طوطي یې تر غاړې ونیو. پر خپل ټټر یې کېناوه. طوطي ټوپ کړل. سړي لاس پسې ور واچاوه. په ګوتو کې مړې بڼکې پاتې شوې. سړی غلی پرېوت. خو وروسته سلګۍ یې واخیست. په غریو کې یې وویل: طوطي ته باید زما خبرې واورې. غلی شو. یو دم یې تر خولې تېره کوکه راووته. زرو زړه مې چوي. ولاړ شو. د باندې ووت. پر قبر ور پرېوت. غری واخیست. زرو یوازې یم. ډېر یوازې. ان طوطي هم زما خبرې نه اوري. سړی غلی شو. باغور یې د قبر په وړو ډبرو ولګاوه. ډبرې سړې وې. ورو یې وویل: سهار یو وار خپل پخواني کور ته ورځم. د سړي پښه وښویېده. ټوپک لږ تیږې سره ولګېد. له پورته غټه ډبره راغله. سړي ځان څنګ ته کړ. پر اړخ ولوېد. لاندې ورغړېد. له اغزو ډک بوټی یې اوږې ته سیخ شو. یې کړل. تېرې تیږې ته یې لاس ور واچاوه. تیږه ښویه وه. ګوتې یې بېلې شوې. د یوې ونې تر تنې یې غبرګ لاسونه راتاو کړل. همالته اوږد وغځېد. باڼه یې خلاص کړل. د لمر تېرې وړانګې سترګو ته سیخې وې. ورمې یې کوږ کړ. طوطي پر یوه شنه ډبره ناست و. سړي ښی لاس وخوځاوه. حرکت یې درلود. کیڼ لاس یې پر ځمکه ولګاوه. درد نه و. سر یې پورته کړ. په احتیاط کېناست. په کیڼ زنګون کې یې څړیکه شوه. زنګون ته یې وکتل. خړه زړه ټوټه په وینو سره وه. سړي پایڅه پورته کړه. د زنګون پوستکی یې تیږې ورسره وړی و. بوټ یې وایست. د پښې ګوتې یې خوځېدلې. سړی ورو ولاړ شو. مخ پورته وخوت. لوېدلی ټوپک یې ور واخیست. طوطي ته ورغی. پر تیږه کېناست. لاندې یې وکتل. یو دم یې سر وخوځاوه. په خندا یې وویل: په سخته کې به مرګ هم منډې درنه وهي. ته ورته وګوره. 5-6 متره لاندې ورغړېدم. نه مې ورمېږ را لاندې شو او نه مې هم سر ته کومه تېره ډبره سیخه شوه. سړي لاندې وکتل. لیرې د ګڼو ونو ترمنځ په تش چمن کې له خټو او ډبرو جوړه جونګړه ښکارېدله. سړي په خوند وویل: طوطي پوهېږې چې دا جونګړه مو څه وخت جوړه کړه؟ طوطي پر ډبره ناست ملخ ته کتل. د سړي سترګې وځلېدې. دې ځای ته اول د زرو ور پام شو. له لوړې یې ولید. خوند یې ورکړ. کله چې ورکته شو د اوسېدو لپاره سم راته وایسېد. زرو خوشحاله وه. پر مټ یې کلک چونډی را ولګاوه. په خوند یې وویل: انتخاب مې څنګه دی؟ وروسته یې 3-4 ګامه واخیستل. په شنه چمن کې یوه تیږه کېښوده. ویې ویل: تر دې ځایه به یوه کوټه جوړه کړو. بیا یې له ونې لوېدلی چارمغز ور واخیست. د کیڼې سترګې باڼه یې سره وروستل. لاندینۍ شونډه یې په غاښونو ټینګه کړه. چارمغز یې وار کړ. لیرې ورغړېد. ویې ویل: تر هغه ځایه به د لرګیو یوه کټاره را وګرځوو. بس د ترکاریو د کرلو لپاره ښه ځای دی. بیا ما ته راغله. اوږه یې راسره وجنګوله. څنګه زما نقشه دې خوښه نه شوه؟ ومې ویل: نه. په تندي کې یې ګونځې پیدا شوې.
دواړه شونډې سره ورغلې. بخیلي مه کوه، دا راسره ومنه چې ښکلې خبره مې وکړه. ومې ویل خو یو څه کم دي. د ماشومانو کوټه. زرو وخندل. پر غاړه یې کلکه خوله راولګوله. سړی غلی شو. غاړې ته یې لاس وروړ. ورو یې وویل څه توده خوله. مخ یې واړاوه. د لمر وړانګې په سترګو ورغلې. اوښکې پکې ځلېدلې. سړی ولاړ شو. طوطي ته یې وکتل. له ژېړې مښوکې یې د ملخ خړ وزر راوتلی و. سړي وویل راځه، سلامت ورځ مزل پاتې دی. ګام یې واخیست خو بېرته ودرېد. پایڅه یې ورپورته کړه. د زنګانه وینه وچه وه. بېرته یې حرکت وکړ. ژوبله پښه یې درنه پسې اخیسته. یو ځای ودرېد. د ټوپک کلنګ یې کش کړ. ورو یې وویل پوهېږې دا ځای ایږ لري، لاندې هم کله کله را پیدا شي، خو وخت یې معلوم دی. کله چې د غره څوکې ډېره واوره ونیسي نو ایږ، لیوان او نور ځناور د غره لمنو ته راکته کېږي. سړي بېرته ټوپک اوږې ته واچاوه. ورو یې وویل له دې وروسته ونې ګڼې دي. ښه ده، په دې غره کې د لرګیو د وړلو لاره نشته، که نه نو اوس به په سیوري کې نه تلو. سړی د غار خولې ته ودرېد. ټوپک یې پر یوه هواره ډبره کېښود. د دوو تیږو ترمنځ راوتلي بوټي یې وڅانډه. د بوټي پاڼې یې پزې ته ور نږدې کړې. ساه یې کش کړه. تر ډېره یې سترګې پټې وې. بېرته یې ټوپک ور واخیست. غار ته ننوت. غار اړت و. سړي یوازې یو ځای ملا کړوپه کړه. بېرته نیغ شو. مخکې لاړ. په پراخ ځای کې ودرېد. ځای د یوې غټې کوټې په اندازه و. سړي شاوخوا وکتل. ټوپک یې کېښود. ښویې ولاړې ډبرې ته کېناست. ډبره له سپینو تیکو ډکه وه. سړی شونډې ور نږدې کړې. ډبره یې ښکل کړه. له خاورو یې د ماتې پیالې لاستی راپورته کړ. لمن یې پرې تېره کړه. په زړه پورې یې ونیوه. ولاړ شو. د پیالې لاسته یې له ماتو بنګړیو زړې ښځینه څپلکې د موبایل له شکېدلي سپېره پوښ او جارو سره کېښود. په خاورو کې ستوني ستغ اوږد وغځېد. پورته یې وکتل. له ډبرو وچ واښه راوتلي وو. سړي سړه ساه وایسته. سترګې یې پټې کړې. په اوبو کې د څاڅکو د لوېدو غږ راته. په اوبو کې چړپا شوه. سړی په بیړه ټوپک ته ور وښویېد. ګیدړې مخامخ منډه راواخیسته. ټوپ یې کړل. لنده لکه یې د سړي پر مخ ولګېده. ښویه له غاره ووته. سړي لاړې تو کړې. خپل لستوڼی یې پر خوله تېر کړ. طوطي ته یې وکتل. د دوو ډبرو په منځ کې ننوتی و. ولاړ شو. د کوټې په بل سر کې پرې شوي غار ته ودرېد. ملا یې کړوپه کړه. مخکې لاړ. چونګی یې واورېد. سړي ټوپک هماغه خواته ور واړاوه. یوه شېبه ودرېد. سترګې یې له تیارې سره اشنا وې. د اوبو د کوچني ډنډ پر شی د ګیدړې بچیان پراته وو. سړي خپلې پزې ته لاس وروړ. پورته یې وکتل. د اوبو دوهم څاڅکی یې سترګې ته سیخ شو. خوله یې وازه کړه. څاڅکی یې پر شونډو ولګېد. ویې خندل. بېرته خپل ځای ته راغی. طوطي ته یې وکتل. ویې ویل دومره ډار هم ښه نه دی. طوطي یې د ډبرو له منځه راوایست. اوږد وغځېد. طوطي یې پر خپل ټټر کېناوه. ورو یې وویل پوه شوم دې ځای خوند در نه کړ، خو مجبوره یې چې یوه شپه همدلته تېره کړې. پوهېږې په دې ځای کې مې ډېر یادونه پراته دي. سړي یودم وخندل. د طوطي مښوکه یې په خپله ګوته ووهله. ورو یې وویل هغه هواره ډبره وینې؟ لیکو ته یې وګوره. همدا سپینې لیکې د زرو د لاس نښې دي. یوه ورځ د خوړو په موندلو پسې د باندې ووتم. ساعت نیم ساعت وروسته بېرته راغلم. زرو په یوه سپینه ډبره همدا لیکې ایستلې. زما په لیدو یې راته وویل نن مو څومه ده؟ پوه شوم چې د ورځو حساب کوي. هره لیکه معنا یوه ورځ. ورو مې وویل دلته دې دومره ژر زړه شین شو؟ په بیړه یې راته وکتل. زرو خپله غوسه نه شوای پټولی. هر څه یې په څېره کې راتلل. په غوسه کې به یې شونډې رپېدلې. خبره مې واړوله. خو هغه ولاړه شوه. لرې کېناسته. ورغلم. د هغې سر مې په خپل ټټر پورې ټینګ ونیوه.
زرو یودم وژړل. په ډک ستوني یې وویل بیا داسې ونه وایې. زنه مې د هغې پر ککرۍ کېښوده. زرو وویل په اور او اوبو دواړو کې در سره یم. ومې ویل اتمه. په ژړا کې یې وخندل. د څه اتمه؟ نن مو اتمه ورځ ده چې دلته اوسو. زرو په بیړه تیږې ته ورغله. دوې نورې لیکې هم وایستې. سړی ټوخي واخیست. خبرې یې پرې شوې. ویې ویل زرو به هره ورځ یوه لیکه ایستله. ټولې 4 لیکې دي. څه باندې 2 میاشتې. سړی غلی شو. ورو یې وویل په دې ځای پسې مې د ژوند خوږې شېبې تړلې دي. طوطي ته یې وکتل. ویې خندل. غزني ته به نه یې تللی؟ ډاډه یم که غږېدای ځواب به دې نه و، ځکه غزني سوړ ولایت دی. زه همالته پیدا او رالوی شوی یم. په 28 کلونو کې مې شین طوطي ونه لید. ما په لومړي ځل شنه طوطیان 2 کاله مخکې دلته د نورستان په ځنګلونو کې ولیدل. کیسه مې کوله. د غزني د قرهباغ او مقر ترمنځ یو غر دی. خلک یې د شیر غر بولي. ماشوم وم. له خپل پلار سره همدې غره ته په بوټو پسې لاړم. د سپیرو غرونو په منځ کې همدا یوه غره ونې درلودې. ګڼې نه وې. د ترخو بادامو 300-400 زړې ونې ولاړې وې. پلار مې د غره ترخو او ګونګلانو ته د کلنګ تیره څوکه ونیوله. له وار سره به بوټی له ریښو سره راوخوت. له پلاره مې وپوښتل دادا ولې د بادامو ړنګې وچې ونې نه وړو؟ پلار مې په بیړه راته وکتل. تنده یې تریو و. په خشکه یې وویل توبه وباسه، بیا داسې چټیات ونه وایې. ما د بادامو ونو ته کتل. تر ونو لاندې رالوېدلي زاړه وچ ښاخونه پراته وو. پلار مې وویل ګناه لري. حیران شوم. څه ګناه؟ هسې ورستېږي، ښه ده چې تنور ورباندې بل کړو. پلار مې کلنګ کېښود. راغی، په جګو پښو راته کېناست. زما پر اوږه یې غبرګ لاسونه کېښودل. ورو یې وویل ګوره کامرانه زویه، تر اوسه 3 کسانو دا لرګي خپلو کورونو ته وړي دي، خو ښه ورځ یې ونه لیده. د یوه غبرګې غواوې مړې شوې. د دویم په کور کې له 3 پښتو راهیسې جینکۍ زیږېدلې. دریم ته خدای یوه لویه رسوایي ورواړوله. لور یې له یوه اوښپه سره وتښتېده. پلار مې ولاړ شو. کلنګ یې ور واخیست. ویې ویل نو چا چې د ترخو بادامو لرګي وړي دي ښه ورځ یې نه ده لیدلې؟ ومې ویل دا کسان پیژنې؟ پلار مې یوه بوټي ته کلنګ ور واچاوه. پرته له دې چې راته وګوري ویې ویل نه دا پخوانۍ اوازې دي. په وړکتوب کې مې له خپل پلاره واورېدې. نو ولې په دې ونو کې څه دي چې؟ پلار مې په خبره کې راولوېد. اوس دا بوټي راپسې راټول کړه. تر غرمې د خرې مضبوط بار برابر شو. د راتګ په وخت کې مې پلار لاره کږه کړه. ومې ویل کلی خو هاخوا دی. پلار مې وخندل. راځه